السلام علیکم. چې په 1990 چې د نواز شریف حکومت راغی نو دا خیال وو چې زه خپلې مقبولیت له وجې نه د پاکستان وزیر اعظم جوړ سنی یم. خو بل طرف ته د پاکستان اسټیبلیشمنټ دا خیال وو چې دا یې موږ وزیر اعظم جوړ کړی ده، دا یې به یې موږ په مرضي باندې چلیږي. او دلچسپه خبر دا ده چې د سره کوم مذهبي جماعتو اتحاد وو یغو دا خیال وو چې دا یې موږ چیف ایگزیکټیو جوړ کړی ده، یعنی دا یې موږ په مفته چې نه ده جوړ، دغه په بدل چې بدای پاکستان چې اسلامي قانون نافذوي. نو دا د نواز شریف لپاره یو غټ چیلنج هو او دغه پوره کول ځکه ضروري وو چې د سره کوم مذهبي جماعتو په د باندې دباو وو نو آب او سره کم سلای وو. نو د په مخته شریعتي بیل تیار پروت وو، خو د دې خپلې کابینې ته ورته ویله چې تاسو په خپله باندې یو شریعتي بیل جوړ کړو. نو دغه چې 5 میاشتې ووتلې مئی په 1991 چې چمالې دغه شریعتي بیل په سینټ چې پیش کړ نو دغه نه ډیر شور سره مچاو سو، یعنی چې کوم مذهبي جماعتونه وو یغو قائدین مولانا سمیع الحق او قاضی حسین یغه دا خیال وو چې د کوم شریعتي بیل جوړ کړی دا د شریعت مطابق نه ده، بلکې مولانا فضل الرحمن خدا هم ویلا چې د نواز شریف شریعتي بیل داسې ده لکه په شرابو بوتل چې سړی ته آب زمزم پیش کړي. نو مذهبي جماعتو سره سره د پیپل پارټۍ او پیر په غاړه دي هم دغه شریعتي بیل خلاف ورزي وکړه. نو مذهبي جماعتو په نواز شریف باندې ډیر تنقید وکړ او د نه جلا کونې والا اشاره یې ته هم ورکړه. نو مولانا سمیع الحق په دغه باندې ډیر خفه سو او د دې په نومبر 1991 چې نواز شریف نه جلا کونې او په ملک کې د ملګر احتجاج کونې اعلان وکړ. نو دا د نواز شریف لپاره ډیر مشکل وخت وو ځکه چې د سره کوم اتحادي ګروپان وو هغه یو دنه غلای جلا کېدو. نو دغه په مشکلاتو چې نواز شریف دوه شیانو خلاص کړ چې هغه چې د یو شرابو بوتل وو او بل غیر قانوني پیستولو، یعنی میډم طاهره دا د شرابو سره او د اصلي سره ونیولله او د سره یو ټیپ ریکارډینګ هم جاری سو. نو په اخبارو چې دا خبر ډیره زیاته مشهوره شله او په ایغ وخت باندې چې کوم حالات وو حالات روح هم سره بدل سو. یعنی میډم طاهره دا بیان وکړ چې ما سره کوم د تفریح تباہ و سامان دا د اشرافیه والا او مولانا سمیع الحق ما مستقل طور باندې گاکتا او نور خبرې هم مولانا سمیع الحق په باره چې وکړي. نو دا د مولانا سمیع الحق لپاره د شرمندګي خبره وه چې ورجو آباده سینټ اجلاس و او هغه ته مولانا سمیع الحق راغی، خدای هلته ډیر خوفزده او پریشانه و او دغه خبرو نه انکار کاو. د دا ویله چې میډم طاهره کوم الزامونه په ما باندې ولګول دا یوه پروپیګنډه ده او چې ورجو آباده د دې سینټ سیټ نه استعفا ورکړه او نواز شریف خلاف یې هیڅ جلوس نه روباسو. او چې ټیم آباده دی دا خبر د انډیا او په انټرنیشنل اخبارو چې ډیره زیاته مشهوره سله. نو چې ټیم آباده دی میډم طاهره له دغو خبرو نه انکاري سله، خو دالته بیا ډیر ناوختلی و، یعنی نواز شریف خو مولانا سمیع الحق نه جان خلاص خو د په سر باندې یوه بله کنډر واچېدله چې هغه وه په ملک چې لوډ شیډینګ ختمونه او دغه لوډ شیډینګ لپاره د په ملک کې څو منصوبې شروع کړې وې. هغه چې د یوه منصوبه کراچي هب سټیشن وه، یعنی ملک په خزانو چې دوره پیسې نه وې چې دا منصوبه د سر ته په رسولې وه. نو دغه منصوبې دپاره د غیر ملکي سرمایه‌کاري په دغه چې ولګوله او دغه منصوبه یې په سیخه کړې وه او دغه چې د سود هم شامل و. نو نواز شریف په دغه باندې خوشحال و چې یوه طرف ته به ملک کې بجلی راځي او بل طرف ته به ملک حالات چې کوم دي دا به هم ورسره ټیک سي. خو دغه په ټیم چې دی سود خلاف شرعي عدالت نه یوه فیصله راله چې پاکستان چې دی او هغه صوبو چې کومې منصوبې د سود سره روانې دي نو هغه ټولې منصوبې دې بند سي. نو دلته نواز شریف سره دوه چایسونه وو چې د دې ملک یا لوډ شیډینګ ختم کړی وی یا د حکومت ختم سلی وی. خو دلته د ده ته په کار باندې یو وړوکی غوندې بینک په کار ورغی، یعنی د شرعي عدالت فیصله دا یې سپریم کورټ چې دغه په باره چې اپیل وکړو او دغه اپیل یې د دې زرعي ترقیاتي بینک له طرف نه کړی و. نو دلته د سپریم کورټ کار و چې په دغه باندې کومې طریقې باندې د عمل وسي که دا کار دې بالکل بند سي. خو چې چمال دغه خبر سپریم کورټ ته لاړه نو هلته په دغې خبرې باندې هیڅ سماعت نه وسو، یعنی تاریخ باندې تاریخ په ورته میلاو کېده او دغه کیس سپریم کورټ کیسو چې بالکل سره ورک سو او هغه آباده دغه منصوبه غیر ملکي سرمایه‌کاري باندې مکمله سله او نن سبا دغه منصوبه چې کومه ده دا 1300 میګاواټ بجلی پیدا کوي.
یو طرف ته د ملک چې اسلام نافذونې او سود ختمونې غټه مسله وه او بل طرف ته د ملک معاشي حالات ډیر زیات خراب وو، یعنی بینکونه او چې کومې صنعتې وې دا د تباهۍ په کنارې باندې ولاړې وې. او غټه وجه یې دا وه چې دغه چې د عربونو کرپشن سلی و، ضرورت نه زیات ملازمان یې بړتي کړي وو او دغو بیا غټې غټې تنخواګانې وې او چې چمل به دا بیا کار ته راله نو هر وخت به یې دغو هړتالونه و. له دغو وجې نه دا ادارې بالکل بند سلې وې. الایډ بینک په ایک ټیم باندې د 22 ارب روپۍ په خسارې چې و. ایم سی بی بینک چې کوم او د چې د کوم برانچونه په نورو ملکانو چې و دا یې بند کول. نو په دغه ټیم باندې د یوې غټې فیصلې ضرورت و. نواز شریف ته دا کار وکړ چې د کومې ادارې ملک چې دا په ایک ټیم باندې نیشنلایزیشن وي نو دا د پریویټایزیشن ته واړولې چې ملک معیشي حالات دا ورسره روغ سي. نو په ایک ټیم باندې به اخبارو چې د سفید هاتي په نام باندې غټ غټ اشتهارونه دا به چاپ کېدل او دغه مقصد به دا و چې ملک کې پریویټایزیشن ولې ضروري ده. خو دغه پریویټایزیشن پیپل پارټي ډیر مخالفت کاو ځکه چې دا بټو په دور چې نیشنلایزیشن سلی وي او دغه نواز شریف بیا پریویټایزیشن ته واړولې نو پیپل پارټي دې دغه په باره کې احتجاج وکړ او دغه آباده چې د کوم مزدوران وو دغو د هړتالونه وکړه. پریویټایزیشن سلسله په ملک چې دغسې جاري وه او دا د مشرف په ټیم باندې هم دغسې قایم و دایم وه. یعنی دغه منصوبې سره چې د کومې ادارې په خسارې چې روانې وي دا بیا منافع تر واوښتلې او ملک معاشي حالات ډېر ورسره بهتر سله. نو نواز شریف باندې په ایک ټیم باندې دا الزام ولګېده دغه پریویټایزیشن دی دا د ده د څو خلکو دپاره کړی ده او په ایک ټیم باندې داسې کسان هم وو چې هغه پیسه والا وو خو هغه سره تجربه نه وه. نو اولني کال باندې پریویټایزیشن ډېره زیاته ترقي وکړله چې دوره ترقي بټو او ضیا په دور چې نه وسلې. بیا بل کال ته دوره نقصان هم وسه چې دوره نقصان په 16 کالو چې نه وسلای. نو ماهرین دا وایي چې د نقصان ځکه وسه چې کومې فیصلې به په میرټ باندې کېدلې نو هغه په میرټ باندې نه وسلې بلکې تعلقاتو په بنیاد باندې وسلې خو ان د لانګ ټرم پرایویټایزیشن ملک ته فایده ورکړله. انټارکټیکا چې دغه ته په اردو چې قطب جنوبي والا ورتایي او دالته دی په سوونو کالو باندې برف حکومت ته او دالته یو غر ته د برفو والا چې هغه 100 کیلومتر اوږد ده. یعنی دغه په دامن چې دی د پاکستان یو کیمپ لګولی ده چې دا د پاکستان ساینس او ټیکنالوژي دالته لګولی. نو دغه حواله سره پاکستان په دنیا چې 37 ملک ته او په اسلامي ملکانو چې دای اولنای ملک ته چې دای الته تجربه کوي او تجربه دای دا کوي چې سمندر چې د کومې تبدیلیګانې راځي او په برفو چې زمدي شیان زندگی چرنګه تیری او مستقبل چې له دغه وجې نه چې واقعیات رونما کېدای سي او دغه ساینسدانانو هغې ته وړن او بیا هغه نه واپس راوستون دا د پاکستان پاک بحریه کار ده. یعنی دا و انفارمیشن چې ما تاسو سره شیر کړه. تاسو موږ ملاقات به په نوې ویډیو کې کېږي. السلام علیکم.